القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. د البقرې سورت مدني دی، پرته د 281 آیات څخه چې د حجة الوداع کال په مینا کې نازل شوی دی. 280 آیاتونه او 40 رکوګانې لري. د المطففین د سورت څخه وروسته نازل شوی دی. په تلاوت کې 2 او په نزول کې 80 نمبر سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. الف لام میم. دغه حروف ته مقطعات وایي. د دغه حروف په اصلي معنا باندې پرته د الله تعالی څخه بل هیڅ څوک نشي پوهېدلی، او څوک وایي چې دغه حروف د الله تعالی جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم ترمنځ یو مخصوص رموز دی، یو مخصوص حالت دی چې موږ ته د ځینو مصالحو او حکمتونو د عمله نه دی راښکاره سوی. ذلك الكتاب لا ريب فيه. دا کتاب چې دا قرآن دی، نسته هیڅ شک په دې کې چې د الله تعالی د لوري څخه نازل سوی دی. تفسیر یعنی په دې خبره کې هیڅ شک او شبهه نسته چې قرآن کریم د الله تعالی جل جلاله کتاب دی او ټول مضامین یې رښتیني او واقعي دي. هدى للمتقین. دغه کتاب لارښوونکی دی د پاره د پرهیزګارانو. تفسیر د دغه ځای څخه د عظیم الشان قرآن کریم تر اخره پورې اهدنا الصراط المستقیم جواب دی چې د بندگانو لخوا غوښتل سوی و. یعنی دغه کتاب د هغو بندگانو ته لاره ښیي چې له الله تعالی څخه ویره لري، ځکه هغه څوک چې د الله تعالی څخه بیریږي هغه خامخا د ښو او بدو امورو طاعت او معصیت غوښتنه او پلټنه یعنی لټونو طلب کوي. او د چا په زړه کې چې د الله تعالی جل جلاله بیره نه وي، نو هغه به د طاعت او د عبادت سره څه علاقه او له معصیت څخه به څه اندېښنه ولري. هغه کسان چې ایمان او باور لرونکي چې په غیب باندې او قائموي دی، یعنی سم ادا کوي سره د ټولو حقوقو لمنځ او ځینې له هغو شیانو څخه چې ورکړي دي موږ دوی ته چې دوی یې صرفوي، یعنی د الله تعالی جل جلاله رضا. تفسیر یعنی هغه شیان چې د هغوی د عقولو او حواسو څخه پټ دي، لکه وحدانیت د الله تعالی جل جلاله وحدانیت، رسالت، حشر او نشر، قیامت، د حساب ورځ یا په قیامت کې حساب، کتاب، ملائکه، جنت، دوزخ او نور دغه واړه د الله تعالی جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د ارشاد سره سم حق او یقیني ګڼي. د دې څخه دا راښکاره سوله چې د دغو غایب او پټو شیانو منکران د هدایت د فیض څخه محروم او بې برخې دي. د لمانځه د اقامت څخه مطلب دا دی چې هغه تل د خپلو ټولو حقوقو او آدابو په مراعات کولو سره په ټاکلي یا په مقررو وختونو کې باید ادا کړی سي. قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.